په افغانستان کې د اسلامي امارت د یو ځل بیا واکمنېدو سره څومره پیلوټان فارغ کړي دي؟ افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت اړونده هوایي ځواکونو او مدافع قومندانۍ ته راغلي یو چې دلته تر 9 میاشتو کې 22 تنه ځوان منصوبین له بېلابېلو مسلکي کورسونو څخه فارغ شوي دي چې په هغوی کې 7 تنه ځوان پیلوټان دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به پر خپلو الوتکې هوا ته اپلوډ کړي او عملي کارونه به ترسره کړي. ویډیو را سره تر آخره پورې وګورئ، ملتیا مو وکړئ. زموږ علمي سیوفنج پیلوټان 7 کسه فارغین شول او ښه په صحیح توګه اپلوډ وکړي او پرواز یې وکړي. دا د افغانانو لپاره یو ښه زیری دی. ولس ته ډاډ ورکوو چې دا نظامي تیاري دي، دا به انشاءالله د خپل ملک څخه دفاع کوي او دغه ځوانان چې نن فارغه شوي دي دا ځوانان به نه ستړېدونکي خدمت کوي. زه شپه او ورځ د دوی په خدمت کې اماده یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ځای کې چې موږ ولاړ یو دغه جګې طیارې مصیبانچ محاربي طیارې دي، نو دغه 7 نفره تازه پیلوټان ځوانان دي دا موږ ورسوو مکمل الحمدلله. نن دوی خپل عملي پروژه هم شروع کړې. زه خپل ملت ته دغه وعده ورکوم چې تر څو یې موږ په وجود کې یو وخت راوینئ انشاءالله تاسو سره موږ دفاع کوو. زه ټول مشرانو ته ډاډ ورکوم چې منه چې یو خادم او د وطن بچی و یو وفادار انشاءالله به زه تاسو ته ځان ثابت کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاه محمود پیلوت مصیبانج هستم. مدت 6 ماه درس نظری و 3 ماه درس عملی را اجرا کردیم و مدت 100 سال پرواز عملی داشتیم و ما آماده هستیم به امارت اسلامی افغانستان و ما اطمینان میدیم به ملت رنجیده افغانستان که ما از حریم هوایی ازوا انشاءالله دفاع اشغال په افغانستان کې ختم شو، څه د پاسه 2 کالو 4 میاشتې کېږي چې اسلامي امارت راغلی دی. د 6 کال په پروګرام کې زموږ پروګرام دا و چې موږ تعلیمي پروازونه شروع کړو. تعلیمي پروازونه 22 نفره موږ فارغ کړو او 40 پیلوټان
چې هغه مجاهدین دي د پوهنتون هوایي څخه فارغ شوي دي منتظر د تعلیمي پروازو دي هغو هم آمادګي شوه د کوښښ کوو چې هغه په دغسې تعلیمي پروازو کې ورسو او امنیت یې وړاندې کړو چې هغه د افغانستان د تمامیت ارضي او هوا څخه دفاع وکړي.